السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دی 12 درس دوهمه برخه ده د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې ان شاء الله پای ته ورسولي. نن یو لنډه کتنه له مثالونو سره دوهمه برخه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه داشته بشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. نو الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې د تلاوت ترڅنګ د قرآن په معنا هم پوه شو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول پیژندنه ده له مثالونو سره. دوهمه برخه یې ده حالت څه ته وایي؟ حالت رفع، نصب او جر. رفع څه ته وایي؟ فاعل ته وایي. فاعل څه ته وایي؟ چې کوونکی د کار ده. دمه، دمتین که اسم سره مخص واست دا رفع ده. که چیرې اسم سره مخص واستي فتحه یې درلوده او فتحتین دې ته نصب وایي. نصب څه ته وایي؟ نصب د عمل په اړه معلومات درکوي. او جر څه ته وایي؟ د دال کلمې وروسته راځي. که چیرې یو اسم باندې کسره یا کسرتین نو هماغه شی د جر ده. نو موږ څنګه کولی شو جنسیت معلوم کړو؟ مؤنث ده یو اسم که مذکر ده. شمېر مفرد څه معنا؟ یو ده. عربي کې مثنی دوه او جمع سي درې څلور دې ته جمع وایي. نو د اسم ډول که چیرې یو اسم په قرآن کې مخامخ سو موږ څنګه مشخصولی شو چې دا عام اسم ده یا خاص اسم ده؟ که راځو په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. زه لومړی اسم ته راځم چې ده آیتون. پښتو معنا یې چې ده نښه. نو دلته لومړی ما چې پوښتنه کوي چې حالت یې معلوم کړه چې آیا دا رفع ده، نصب ده یا جر ده. زه به دلته راسم اول به وګورم چې دا کوم حرف ده. دلته ویني د متن د دوه دانې پیښه لري. ما وایي چې که چیرې یو پیښ یا دوه پیښه ولري هغه شی ده، هغه ته موږ وایو چې هغه رفع ده. بله ځانګړتیاوې د آیتون موږ مشخصوو چې ویلي دي شمېر مفرد یو ده، مثنی دوه دي یا جمع ده. نو زه اوس څنګه کولی شم چې دا مشخص کړم؟ دا که چیرې تاسې د مسلم جدول مو په یاد کړی وي، ګوره دلته د جدول ته یاجم آیتون، آیتانی، آیاتون. نو دا شی ده د مفرد ده او له معنا څخه یې پوهېږم چې یوه نښه. نو زه دلته ورته مشخص کړم چې دا مفرد ده. دریم ځانګړتیاوې ته راځم. پوښتنه یې کړې چې جنسیت د دې آیتون یعنې نښه چې ده مذکر ده که مؤنث ده. که مو چیرې په یاد وي ما وویل چې ډېر اسمونه چې په تای مربوطه دې ته تای مربوطه وایي. په تای مربوطه پای ته رسېدلي وي هغه ته موږ چې وایو؟ هغه ته مؤنث اسم وایي. نو زه به دلته مشخص کړم چې د دې اسم جنسیت چې ده مؤنث ده. څلورمه ځانګړتیا چې ډول معلوم کړه. دا خاص اسم ده که عام اسم ده؟ لکه په تېرو درسو کې چې موږ وویل خاص اسم څو ډولونه لري. یو مشخصه دا ده چې ال لرونکي اسمونه دي. زه دلته ګورم چې هغه هم نه ده، ضمایر هم نه دي، اسماء الاشاره هم نه ده. نو دا مستقیم ورته لیکم چې دا شی ده عام اسم ده. دوهم اسم ته راځم. رجلین دوه سړي پښتو معنا یې ده. نو دلته ویلي چې د دې حالت یعنی دا رفع ده، نصب ده یا جر ده. زه دا څنګه مشخصولی شم چې د دې حالت؟ دلته راځم چې آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا د پای غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. عیني دلته ولیده. دلته راځم دا د مسلم جدول چې ما په یاد کړی ده دلته یاد شو. راځم نصب حالت دی. رجلن، رجلین پیدا مې کړه چې عیني. جر حالت ته راځم. رجلن، رجلین. نو ما پیدا کړ چې نصب او جر د دې حالت. دلته به ورته ولیکم چې نصب او جر. دومره ځانګړتیاوې چې شمېر مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. مفرد په څه معنا؟ یو. مثنی په څه معنا؟ دوه. جمع په څه معنا؟ چې درې څلور د دې نه اضافه وي. زه اوس دلته راځم او ورته له معنا پوهېږم چې شی ده دوه سړي. مثنی ده. مثنی په څه معنا؟ دوه دي. نو زه به دلته ورته مشخص کړم چې دا مثنی یعنې دوه دي. او که چیرې مو دا له معنا څخه پوه نه سواست کولی شئ چې د مسلم جدول ته راسئ. کله چې د مسلم جدول ته راسئ دلته به وګورئ چې مثنا کې
مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. که زه دا رجلانی، رجلینی، رجلینی دا په مثنا کې راځي، هم دلته کولی شم چې د مسلم له جدول څخه یې پیدا کړم. بله ځانګړتیاوې دا ده چې جنسیت یې معلوم کړئ چې دا وویل رجلینی، دوه سړي، نو زه مستقیما پوهېږم له معنا یې چې د دې جنسیت څه ده، مذکر ده. بله ځانګړتیاوې درته ویلي چې ډول یې معلوم کړئ، دا خاص اسم ده یا عام اسم ده. هغه د خاص اسم و ډولونو څخه نه ده، نو زه درته ورته مشخصوم چې دا څه ده، دا عام اسم ده. دلته بل اسم ته راځم، الجنتین، معنی څه ده، دوه جنتونه، دوه باغونه. نو زه اوس دلته راځم، لومړی ځانګړتیاوې معلوموم چې حالت آیا دا رفع ده، نصب یا جر. زه دلته راځم ګورم چې دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري. زه کله چې وویل الجنتین، ما مشخص کړو چې دا د پای تورو ترکیب لري. ګورئ د جدول ته اوس راځم، ګورم مسلمتین، مسلمتین ما پیدا کړ چې دا څه ده، حالت نصب ده او جر ده. زه به دلته مستقیما ورته مشخص کړم چې الجنتین حالت څه سو، نصب او جر سو. دومره ځانګړتیاوې ته راځم، دلته پوښتنه کړې چې شمېر دا مفرد ده، مستند ده، جمع ده. نو له معنا څخه پوهېږم چې دا مستند ده، دلته مشخص کړم چې دا مستند ده شمېرې. بله ځانګړتیاوې ته راځم، جنسیت دا ته وایي چې د دې جنسیت څه ده، چې جنسیت څنګه مشخصولی سم. دلته د دغه ته راځم، د مسلم جدول ته ګورم، جنتون یو باغ، جنتانی ویني، تانی د پای تورو ترکیب تعینی لري. نو زه دلته مشخصولی سم چې د دې جنسیت څه ده، معنس ده. څلورمه ځانګړتیاوې دا ده چې ډول آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده. زه اوس دلته راځم ګورم چې آیا دا د ال کلمه لري، او دلته ما پیدا کوي په سر کې د ال کلمه لري. هر هغه اسم چې ال لرونکي کلمې ولري هغه څه ده، هغه خاص اسم ده. دلته راځم بل اسم ته، ابلیس، معنا شیطان. د دې ویل حالت معلوم کړي، دا رفع ده، نصب ده، جر ده. لکه چې موږ وویل هر هغه اسم چې فتحه ولري هغو ته موږ چې ویل نصب وایي. زه به دلته مشخص کړم چې دا فتحه لري، دلته ویني ابلیس. نو ما مشخص کړو چې د دې حالت څه ده، نصب ده. دومره ځانګړتیا یې ما چې پوښتنه کړې چې شمېر یې څو ده، نو شمېر یې پوهېږم چې یو ده، نو دلته مشخص کړم چې دا مفرد ده. درېیمه ځانګړتیا ته راځم، ویلي چې جنسیت یې څنګه مشخصولی شي. جنسیت له دې مشخصولی شم چې دا څه ده، مذکر ده. او څلورمه ځانګړتیاوې ته راځم، ویلي چې ډول دا خاص اسم ده که عام اسم ده. دا خاص نومونو څخه ده، نو دا خاص اسم ده. بل سلاید ته ځو، دلته ویلي چې په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. لومړی اسم ته ځم، الارض معنی څه ده، ځمکه. دلته ما پیدا کړو چې دا ځمکه سو. نو دلته لومړۍ ځانګړتیاوې له مانه پوښتنه کړې چې د دې حالت معلوم کړه چې دا رفع ده، نصب ده یا جر ده. نو زه څنګه کولی سم، زه به وګورم چې دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري. دا د پای غږ لري، الارضو ویني، دلته دمه وینئ. نو دمه مې چې پیدا کړه، زه دلته ورته نشته کوم چې دا څه ده، رفع. که چېرې یوه دمه یا دمتین موږ هغه ته رفع وایو. دومې ځانګړتیاوې ته راځم، دلته پوښتنه کړې چې شمېر مفرد ده، مستند ده، جمع ده. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا مفرد ده. بلې ځانګړتیاوې ته راځم چې جنسیت یې مذکر ده، مؤنث ده. نو زه به دلته ورته مشخص کړم چې د دې جنسیت مؤنث ده. ولې مؤنث ده چې څنګه عربانو ټاکلي، که چېرې په دې اړه معلومات نه لري زما ته یې درسونه وګورئ، ما په دې اړه مفصلا معلومات ورکړي. بله ځانګړتیا یې پوښتنه کړې چې د دې اسم ډول څنګه ده، خاص ده که عام ده. زه به دلته ورته ولیکم چې دا خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده، سر کې د ال کلمه لري. هر هغه اسم چې ال کلمه په سر کې ولري هغه خاص اسم ده. بل اسم ته راځم، محجوبونه، پټ ساتل شوي. دا یې معنا ده یعنې هغوی به په هغه ورځ خپل رب نشي لیدلی، دا یې هم معنا ده. نو زه دلته راځم، لومړۍ ځانګړتیاوې ته چې حالت یې څه ده، رفع ده، نصب ده یا جر ده. زه به دلته راسم وګورم چې آیا دا د پای تورو ترکیب لري که د پای غږ لري. ما مشخص کړه دلته څه ده، د پای تورو ترکیب لري، اونه. دا اوس زه څه پوه شوم چې د پای تورو ترکیب لري. زه دلته راځم دا جدول ته، دا د مسلم جدول، مسلمون، مسلمانی، مسلمونه ویني، اونه. نو چې اونه په کوم دغه کې راځي، رفع کې راځي. زه به دلته ورته نشته حالت څه ده،
رفع ده. بله ځانګړتیا ما چې پوښتنه کړې چې شمېر مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. زه دا جدول ته راځم. رفع مسلمون، مسلمانی، مسلمونه. دا محجوبونه ویني په جمع کې راځي. که چیرې دلته دې جدول توجه محجوبونه څه ده؟ جمع ده. نو ما شمېر مشخص کړ چې دا څه ده؟ جمع ده. درېیمه ځانګړتیاوې څنګه معلومولی شو چې مذکر یا مؤنث اسم ده؟ زه به دلته ورته ولیکم چې دا تای مربوطه یعنې مشخصه نه لري. زه مستقیما دلته ورته لیکلی سم چې دا مذکر اسم ده. او آخري ځانګړتیاوې مو چې پوښتنه کړې چې د دې اسم ډول خاص ده یا عام ده، نو هغه اووه ډولونه د خاص اسم درته نه معلومیږي. نو که چیرې هغه د خاص اسم ځانګړتیاوې ونه لري نو هغه عام اسم ده. دلته به زه ورته ولیکم چې دا عام اسم ده. بل مثال ته راځم. الاسواق معنا څه ده؟ بازارونه. نو زه اوس پوښتنه کړې چې د دې حالت څنګه معلومولی شو؟ رفع ده، نصب ده، جر ده. نو وګورئ چې دا د پای تورو ترکیب لري که د پای غږ لري. زه به درته مشخص کړم چې دا د پای غږ لري. دلته وګورئ په څه شي په دمه پای ته رسېدلی. نو دمه دلته وینئ دا شی ده؟ رفع ده. ها شمېر ته یې راځم. څنګه یې معلومولی شم؟ مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. نو له معنا څخه یې پوهېږم چې دا شی ده؟ دا جمع ده. بل درېیمه ځانګړتیاوې دا ده چې پوښتنه یې کړې چې دا اسم مذکر ده که مؤنث ده. که مو چیرې په یاد وي مو د غیر عاقل ماته جمع وویله. سوقون بازار مارکیټ ته وایي، ولې الاسواقو چې ته وایي بازارونه ته وایي. د غیر عاقل ماته جمع ته موږ چې مفرد مؤنث اسم وایي. نو زه به درته دا مشخص کړم چې دا جنسیت څه ده؟ مؤنث ده. څلورمه ځانګړتیاوې دا ده چې د دې اسم ډول خاص ده که عام ده. زه دلته مستقیما ورته لیکم چې دا خاص اسم ده. که څوک درته وایي چې څنګه دې ووایي چې دا خاص اسم ده، ته به ورته وایي چې هغه اسمونه چې په ال شروع کېږي هغه خاص اسمونه دي. بل اسم ته راځم. العالمین ټول مخلوقات. دلته ویلي چې حالت یې څه ده؟ رفع ده، نصب ده، جر ده. نو زه به دلته راسم. اول به له ځانه پوښتنه وکړم چې دا د پای تورو ترکیب لري که د پای غږ لري؟ دا د پای تورو ترکیب لري. العالمین. دلته وګورئ راسو دا جدول ته، دا مسلم جدول ته. نصب حالت ته راځم. مسلمان، مسلمین، مسلمین. جر حالت ته راځم. مسلمین، مسلمین، مسلمین. که دلته وګورئ العالمین، العالمین. نو دلته ما مشخص کړ چې دا څه ده؟ د دې حالت نصب او جر ده. او دلته یې ویلي چې دومره ځانګړتیاوې چې شمېر یې ته اوس څنګه کولی شي مشخص کړي چې دا مفرد ده، مثنی ده که جمع ده؟ زه دلته له معنا څخه هم پوهېږم چې مستقیما ورته لیکم چې دا جمع ده. بل که چیرې تاسې له معنا څخه یې پوه نه سواست راسئ دا مسلم جدول ته ګورئ. مفرد یو، مثنی دوه او جمع. ما جمع وویل. نو زه څنګه ګورم چې د پای تورو ترکیب لري؟ دلته مسلمین ګورئ. مسلمین، مسلمین. العالمین، العالمین. نو جمع ده. درېیمه ځانګړتیاوې چې د دې اسم جنسیت مذکر ده که مؤنث ده. زه به دلته ورته مشخص کړم چې دا اسم مذکر ده. ولې مذکر ده؟ چې هغه د مؤنث اسم نښې نه لري. څلورمه ځانګړتیاوې پوښتنه کړې چې خاص اسم ده که عام اسم ده؟ نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ هر هغه اسم چې په سر کې د ال کلمه ولري هغه څه دي؟ هغه خاص اسم. د نننۍ درس لنډیز د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول مو وپېژندل له مثالونو سره. نن یې دوهمه برخه وه. بیا هم له ټولو څخه مې دا هیله ده چې په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. دلته څلور اسمونه دي. پښتو معنا یې دا ده: النجم ستوري، ولد اولاد زوی، الله د الله جل جلاله نوم ده، ابراهیم علیه السلام نوم ده. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا څلور ځانګړتیاوې معلوم کړئ. سبا ته به انشاءالله زه په لومړۍ سلاید کې دا تشریح کړم درته. خو لومړی تاسې خپل کوشش وکړئ چې تاسې دا څلور ځانګړتیاوې معلوم کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل دا وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.